د حضور پاک مبارک یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته کېناست او ډېر په ژړا شو، ډېر زیات یې وژړل. نبی علیہ السلام مبارک ځان ته رانږدې کړ، ملګري ولې ژاړې، څه چل شوی دی؟ چا در باندې ظلم زیاتې کړی دی او که څه وجه ده؟ څه مسله پېښه ده چې ژاړې؟ وی د الله رسوله د اسلام نه مخکې د جاهلیت د زمانې یو مسله راته را مخکې شوه، په هغې ژاړم. څه چل شوی دی؟ دا صحابه به ناستو د حضور پاک مبارک سره، نو د جاهلیت خبرې به یې را مخکې کولې یو بل ته، نو هغې پورې به یې خندل. هلکه مونږ به دا غلاګانې کولې د اسلام نه مخکې، مونږ به دا کې کولې، مونږ به د پلار احترام نه کوو، مونږ به د مور قدر نه کوو، بربن طوافونه به هم کول، د بیت الله نه بربن به تاوېدل او دسماتې لکه بدلل، نو د کور نه به جامې وویستې. دې پورې به یې خندل، په دې کارونو پورې حضور پاک سره به هم ناستو، له یو بل سره به خندل او دې ژاړي. نو نبی علیہ السلام مبارک ته تپوس کوي ملګري ولې ژاړې، څه چل شوی دی؟ چا ظلم زیاتې در باندې کړی دی؟ ویل د الله رسوله د اسلام نه مخکې د جاهلیت د زمانې یو خبره را مخکې شوه او ستا په مونږ ډېر لوی احسان دی، دا دې مروئ. د الله رسوله ستا په مونږ ډېر احسان دی او ستا په مونږ ډېر احسان دی. چل څه شوی؟ وی زما وادو، د واده نه پس په سفر وتو، څه موده پس خو به پیاده سفرې وي، نو چا به یو کالم بار تېر کړ، چا به 2 کالم تېر کړ، چا به 4 او 5 کالم تېر کړ. اوس هم بعضې خلک چې د بار ملکونو ته مزدورۍ له لاړ شي، څوک کال 2 پس، څوک 4 5 6 کاله پس کور ته راشي. دا خو لا د جز مزل پیاده مزل. وی زه لاړم بار په سفر باندې او څو کلونه پس کور ته رالم او زما د تلو نه پس زما یو ماشومه لور پیدا شوې وه، لو پسې فورا. وی چې زه واپس رالم، وی زمونږ په علاقه کې خو به دا رواج و چې خلکو به لونه جمدی ښخولې. لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. الله وری ګورې د لوږې د وجې نه به اولاد مه وژنئ، دې له به ډوډۍ څوک ورکوي؟ دا به یې سوچ. دې له به د جامې انتظام د کمې لالک خو به یې ګټي، جیرې خو تیارې ته ناسته ده، د کمې به وله راوړل. اذا الموعودة سئلت، قرآن شریف کوي دغه جینۍ چې تا په ځمکه کې ښخه کړې ده، د دې د قیامت په ورځ به د نه الله تپوس کوي. رواج وایي داسې و، نو زما ښځې هغه ماشومه لویه شوې وه، عیب پوه یې کړې وه چې ستا پلار به راځي د تجارت د سفر نه او زه به دې تا پټوم، زه به وایم دا زموږ 20 ځله 20 مې غشتې ده. هسې نه ته ګویا نه شې چې د ستا لورې مه ګورې. جینکو ته خو به پته وه چې جمدی به ښخېدلې، ښځو ته هم پته وه، په رواج به هغه ماشوم هم پوه وه او ډېره به نږدې کېږي هم نه دغه پلار ته نه. پلار چې د سفر نه راغی، دې حضور پاک مبارک ته وایي چې زه رالم د سفر نه. وی کور کې ماشومه وه، وی زه پوهېږم چې دا زما لور ده. ما د ښځې نه تپوس وکړه ښځې ماشومه پیدا شوې ده؟ وی نه دا خو زمونږ لور نه ده. دا څوک ده؟ دا مې یو ماشومه جینۍ غشتې ده، وینځه ده، خدمتګاره ده چې مونږ بیا وساتو او زمونږ خدمت بکړي، اټی بر سودا به نه کوي. او ماشوم یې دومره هوښیاره کړی وه چې اب هم ما ته ډېره نه رانږدې کېدل. وی څه زمانه تېره شوه، خبر شو، هلکم راته ووایي خبره کوم دې پټه پاتې کېږي. او د خدای شان دی دا وینه چې خپله وینه دا نه غلطېږي. ماشومه کې چې د چا وینه ګرځي د کوم پلار، هغې ته ماشومه خامخا ورمنډوئ. خپله مور که ډېره موده پس هم وویني، خو دا ماشومه خپلې مور ته ورته رغالوځي. او پلار که ډېره موده هم د سفر نه پس راشي، خلک نه وایي پښتانه، وایي د مور پلار دا بیل وایي خوب دی. پته ولګېده چې دا خو مې لور ده. بس هغه د جاهلیت رواج مې په دا ذهن د پاسه سور دی چې دا خو به خلک پیغور راکوي، او دا ستا لور ده، سبا به دې زومان ګرځي، پیغور به راکوي، دا به واده شي په چا باندې او دې له به د ډوډۍ څه بندوبست شي، موږ ځان نه نشو پیدا کولی، د جینکو له به د کوم ځای پیدا کړو. وی لاړم ځنګل ته، لرې بار یو بیابان ته، او هلته کې مې یو اوږد جور کوی وویسته، ځان سره مې سامان یوړ او دا ماشومه مې له مور نه واغېسته او په یو بانه مې بار کړه او په اوږه مې کړه چې بچې زه چې ځو سیل د باندې کوم، خوراک دلالم، خوشحاله وه. کله مې په یو مخ پورې یو کله په بل مخ پورې. وی چې بار ځنګل ته مې وویسته، ماشومه را باندې پوه شوه. بابا چېرته مې بوځې؟ بچې لوبو له دې بوځم. خو ګورې بیا هم پلار او بچې خو وی سترګو نه مې اوښکې هم بهېدې.
او دا ماشومه به مې کله پرې مخ کلوله او کله به مې پرې سټ کلوله او ځان ته مې راته غاره باسله اولاد جدا کول مسان کار نه اکران کر وی چکوین ماشوم د دې غریب چغې کړې په چغو شوه او ای زما د ست نه لاسونه راتاو کړل او ای دا نه جدا کېدله او اواز پیدا کو چې بابا ما څه جرم کړی دی څه ګناه مې کړی واقعي د ماشومې څه ګناه شو دی خو په خپله ځان ده نه دی پیدا کړی او نه جینۍ په خپله ځان جینۍ کړی دی اوس هم ګورې زمونږ په وطن کې یو غلط رواج دی د چا چې زوی شي پې خوشحاله او چې لور شي د جاهلیت زمانه ده نو مخې ته توش هغه زمانه کې د چا لور به پیدا شوه مخ به تو شو قرآن شریف کې الله فرمایي اوس هم دقسې حالت دی مخ ته تور شي ولې زما لور پیدا شوه نو دا د ښځې په زور پیدا کړه اوس چې ستا خوښه ده چې زما له نارینه اولاد ډېري دارنګې د ښځې دا خوښه ده چې زما له نارینه اولاد ډېري دا خو په زور د ښځې لاندې لور نه پیدا کړي دا خو د الله خوښه ډېر خلک داسې په اخباراتو کې مونږ کتلي دي چې لور یې پیدا شوې ده ښځې له طلاق ورکړی دی بیا دې لور راوړه او داسې مې هم کتلي دي اخباراتو کې مې لیدلي دي چې لور یې څلورمه پنځمه پیدا شوې ده نو تماچه یې راغېښتې ده ښځه یې نوشتې ده دا سرزوري او کبر زمونږ نشه زمونږ په اثر کې پرته ده دلته به ظلم وکړې خو یو میدان شته چې د دې ظلم بدر بدل رب العالمین یو توره تیاره کنده قبر شته چې په هغې کې به د الله د دې ظلم انتقام او بدله خوري بیا به دا تماچه او ټوپک د سره هلته دي ښځه پرېږدي طلاق ورکړي بیا دې لور راوړه د هغې په قصد راوړه د هغې خوښه ستا هم خوښه ده چې نارینه اولاد به دې پیدا شي دارنګې د ښځې هم خوښه ده چې نارینه اولاد به دې پیدا شي که نه دې کې د ښځې څه قصور دی موږ انتهایي بېځایه ظلمونه په ښځو کوو خاوند په ښځه ظلم رور په خور ظلم دا ولې دا دومره ظلمونه سړی کوي اولاد په مور ظلم د دې ظلم تپوس به الله د قیامت پر ورځ کوي و تا د خویندو خیال ساتلی خویندې به دې ولې بار وتې که تا د لور خیال ساتله دا غریبه به سودا پسې ولې بار ګرځېده که تا د مور د حق خیال ساتلی دا مور به دې دوکان کې سودا پسې ولې وته غلطي زمونږ ده ټوله مونږ د میندو د خویندو او د ښځو لحاظ او خیال نه ساتو لازمه خبره ده چې اخباره به څه وي څه به خو ډوډۍ به له کوم ځای نه پیدا کړي دې مړی نه راله لاس تاو که او چغې کړې بابا ما څه ګناه کړی ما څه جرم کړی وایي ځم جاړم او وایي زه دا لاسونه جدا کوم ځان دی شو کوم او هغه ما نه پرېږدي او جالې چغې وایي او اب چغو سره مې ځان د لاسونه جدا کړل او په هغه توي کې مې لاندې وغورځول او خاورې مې پرې د پاسه په جمدرې ور واچولې څومره ګران کار دا یو واقع نه ده په سوولو داسې واقع پېښې شوي دي چې عربو به دقه خپلې لوڼه چمدی ښخولې وی د الله رسوله چې دا هر ماشومې لور هغه چغې راته اوس را یادېږي دې دماغو کې مې هغه د ماشومې لورې هغه چغې پرتې دي چې بابا ما څه جرم کړی او دا هغه ماشومې چاچه او لاسونه چې ما شکول د خپل ځان د رسب ته یې راته وکړي حقه مې نه یېرېږي امې دې ذهن کې پراته دي چې دا ما څه جرم کړی دی او چې بیا مې پې خاورې غورځولې هغې چغې والې او د پي په هغه درد کې کله یو دیوال له منډه وه کله بل دیوال له منډه وه ابې د زړه نه نوځي مې پې خاورې ور واچولې او خښه مې کړه او پورته رالم برېک مې تاول چې پلان کې زنده باد خلکو به مبارکۍ راکولې دا نر سړی دی ګوره د خپل وطن په رواج یې عمل وکړو په رواج او لوڼې جمدې ښخه کړله وی د الله رسوله ستا په مونږ ډېر لوی احسان دی چې ته دنیا ته الله راولېږلې او د دې رسول رواجونه دې مونږ محفوظ کړو خلک وایي اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی دا حق دی که نه دی ښځې خو به جمدې ښخېدلې اسلام حق ورکړ اسلام پابندي ولګوله نه ګورې د ښځې به خیال ساتئ انا خیرکم حضور پاک فرمایي خیرکم لاهله تاسو کې بهتر هغه دی چې د ښځې سره کور خلکو سره بهترین دی وانا خیرکم لاهلي او زه د خپل کور خلکو سره غوره یم هغې لپاره بهتر یم نو تاسو به هم دا چل کوئ دا حضور پاک فرمایي ښځې له چا میراث کم دی ورکوو میراث به ښځو له چا نه ورکوو میراث به ټول له سړو قرآن شریف اعلان وکړه چې نه ګورې ښځو لږ میراث پیسه ورکړې ټیک تا بوج د سړي په سر دی سړی دې 2 چند اخلي ښځه به 1 چند دی بوج د سړي په سر دی ګټه سړی بلکې ښځې له زیات حق ورکړی دی ما یو ځل تپوس کړو یاره د ښځې دا حق ولې کم دی مې کم کړو نه ولې وي د سړي په نیمه نه دی نو ما وی 2 خبرې دي یو خو دا چې سړی ګټه نه کوي د جامې بوج په سړي دی د کور بوج په سړي دی
د ډوډۍ بوج په سړي دی نو ځکه د هغه لپاره یې حصه ډبل کړې ده خو مې ګورې که سوچ وکړې د ښځې د سړي نه زیاته جوړېږي یا هغه څنګه مې ګوره یو خو د پلار په مال کې خپل حق شو هغه به اخلي بل چې خواده شو د خاوند د مال نه خپل میراث اخلي دوه شو او مې درېیمې سره درېیمې دا ده چې مهر یې شته خاوند به مهر هم ورکوي د سړي خو مهر نشته خاوند به مهر هم ورکوي او چې د پلار د کوره ودیږي نو جهیز به موله کوي پلار به موله جهیز کوي د سړي خو جهیز نشته سړی چې واده کوي نو ښځې له بلا جامې او کور انتظام برابروي کټ پوزې وغیره د کور انتظام کوي نو انتظامات دلته په سړي دي دی د کور د پلار د طرف نه جهیز سامان وشو خاوند هم وله وکړه مهر یې شو د پلار نه مال وړي د ښځې نه مال وړي بیا دا ټولې جمع کړه د 23 زیات وي میراث کم زیات یو صحابي په احد کې شهید شو دوه لوڼې پاتې شو ماشومان او مال یې ټول تربور یوړه لکه د ښځې حق نو هغه زنانه هوښیاره وراله دواړه ماشومان یې حضور پاک مبارک ته راوستې ویې د الله رسوله د دې ماشومانو پلار تا سره په جنګ کې شهید شوی او د دې مال د دې تربور تر قبضه کړی دی هغه پې لاس واچو قانون دغسې دی د جاهلیت نو د دې خو چې مال ني نو دا خو نه څوک په نکاح اخلي او نه زه د ډوډۍ انتظام کولی شم دې بچو سره به څه کوم حضور پاک مبارک ته ویې صبر وکړه سر یې ښکته کړه قرآن شریف کې الله تعالی ایتونه نازل کړل چې جیلې یوه پاتې شي د مور او پلار نه اوس بې ني نو پوره نیم حق به د پلار په مال کې وړي چې د ښځې شو څه د نور شو د نور او که دوی نو په مال کې به دوه درې ملیسې وړي لکه په درېو روپو کې به دوه ردي جینکو وي په هغې به تقسیمېږي او که هلکان او جینکې وي لکه دوه جینکې دي او یو ورور دی نو دوه حصې د ورور شوې او دوو کې یو د یو لور شو او بله د بل لور شوه څلور رایه به مال تقسیم شي دوه د ورور شو یو روپۍ د یو خور او بل د بل خور دا حق ناغل شو ښځې خوشحاله شو شکر دی پروردګار خدمت را باندې کم دی او مال زیات ملاوي جهاد به سړی کوي ښځه به نه کوي ګوره هلته امن دی وایي کار روزدار پسې منډه سړی وایي ښځه نه وایي د کور بندوبست سړی کوي رزق دی پیدا کوي ښځو ته حق میلاو شو شریعت حق ورکو کولی نه دا خو موږ ظلم کوو نه ورکو موږ ښځو له په میراث کې حق چا نه دی ورکوی زه څوک ورکوي هلکه وایي اختر شو قدر ولا کوټ او چوري به راوړم اختر شو قدر کې به څونه مال ته ټولې خور ده څونه به وریځه یو جوړه جامې به والي او یو دلی سخاروجي به وله والي چې ارزان بیه او چې دله چیپ وي څخه جوړه به وله والي دا خور لور له اختر شو او بل اختر کې به وله چې د څخه یو رپوټ د غلو ټینګې والي او یو سیر دوه سیره به ولورجي والي او یو څخه جوړه به وله والي ټول لا یو ځای که نو 400 روپۍ د یو اختر کې 400 د بل اختر کې او چوري وله کې چوري ټول اوړه لا یو ځای کې وغی نه ډوډۍ جوړې کړه ویټه کې او ګوله پکې واچې ټوله 100 روپو نه شوه نو تا په دوه اخترونو کې او په چورۍ کې د خور څونه حق ادا کړ ټولې یې 500 روپۍ ونه لګولې او د لکونو جایداد د رسیلې لاندې کړې ای خور له لا عیسه ورکړه خپله که نه نه چې د اختر شو قدر کوم د خور د اختر شو قدر کوم تایک دی خونده سړي څه اختر شو قدر کې په ټول اختر شو قدر چې راغونکې 100 روپۍ دې نه لګي او د خیر لاندې د لکونو جایداد ګیر پرې تپوس پرې نه خدای د قیامت پر روز خپل را روان ما په پلار کپانه چولې دی دا مې لیدي ما په پلار کپانه چولې خو ځکه زه بل لور لیسه نه ورکوم په پلار ستا پلار نو ته چې ماشوم وي نو تا ته کپن نه اغوستی سو ته چې راکوټې وې تا ته جامې نه وې اغوستی سو دا خو بې خونده انسان دی چې هغه د پلار کفن په خلکو ثبات دی او هغه دا وایي چې ما په پلار کفن اچولی دی وایه د پښتو په رنګه دا ښه خبره ده او که بده خبره بده خبره ته به دا له چې ما په پلار کفن باندې بربند به دې ښه اوسه که سوال به دې ونه په کوڅو کې کوو تا بربند نه شو خبره دې پلار تا سره خواری وکړې دې پلار ته ماشوم لوی کړې زه پوره حلال او حرام وکړل او تا له یې راوړل ده له کور جوړ کړو ده له واده وکړه دې پلار ده له سنت خوشحالۍ وکړې ده له ماشوموالي خوشحالۍ درله کړې دې پلار ده له په ماشوموالي کې مختلفې جامې جوړې او د اختر جوړې ګېلې بېلې اخېستې دي او نن هغې غریب باندې کپني سان ته نه شی ټولې او بیا به پیغور کې ما په پلار کپن چې ګور کپن مې کړی دی زه حیران په دې کې دا ګور پکې څه ته وایي قبر خو د محلې خلکو کالیسته دی نه دی ګور خو ولې هغې جوړ تا څه کړی ساعت مې ورکړ نه به دې ورکړو هغه به ځان له خپل عبادت کوو خیرات مې کړی نه به دې کوو تا د پلار مې چې ما د خیرات وکړه ځان له بیا خپل پجون هر څه کول کړه دا زموږ د خلکو غلطه پښتو غلطه پښتو په دې چل به د خور
جیداد د ګیرې لاندې کښېنه او کوې چې نه نو ما چې په پلار باندې کپن پورم ولا مه کوه مسلمان